مونږ زړه ورته وایي نه پې خفه کېږو. زیاتی کوي چې بای چې خفه شو په یو بل او چې څوک په دوی خفه کېږي الله دې تباه و برباد کړي. نه جانه سي بای چې خفه شو اوس وایه باید چې خفه شو نو چې خفه شي څه به وکړي یاره تاب خفګان به څه وشي. مسلمانان دي دواړه طرف ته مسلمانان څه وشي امیر صاحب ونه شوې دواړه طرف ته مسلمانان دي صلح کوشش به کوو. موږ یو بل وژل هلته خو دواړه لږ دغه ځینې عقل واخلئ که نه چې دا یورپ نه لږ عقل زده کړئ چې هغوی سره څه کوي خپلې بارډرې کولاو کړي دي خپل منځ کې تجارتونه پیاز او ټماټر خرڅوي او تاسو لګیا دغسې توپې را چوکړي چې دا دي او هغه دي لږ امن راولئ مړه. امیر صاحب ته به اوس موږ ته عقل ښیې ته زړه دی دا بارډرې خلاص یو دا تورسټي پنجابیان دلته په کابل کې ګرځي نو خو ګرځئ تجارت ورسره کوئ که نه ته انډیا سره پاکستان سره وکړه که نه یاره زه به هغه سره د دالو تجارت کوم د مولیو به ورسره کوم د ګازرو به ورسره کوم د ګوپیانو به ورسره کوم کوم تجارت همدغه انډیا سره هم دغه مولی انډیا نه څه زمرود اخلي شو تاسو نسلونو سره یو دي په خوارو چی بیا کانشته ولی نسته پری جمیل نشته ولی مونږ ته مشرانې چې تاسو به پخوا مونږ له جوار راوړه مونږ به ګوړه درکوله د 400 ګوړې به هم دي ځینې وړې پوه شوې او تاسو به جوار اخوانه راوړم دا جوپې به راتلې خو هغه وخت پاکستان نه و پاکستان نو تاسو شای په خپله خرڅ کړی اوس هغه دا څومره دا چېرته وکړه کرکټ نو دا نن د هغه نشته عسکر دا نشته دی آرمی شته آرمی راځي په خیره سره آرمی زموږ ستاسو عسکر دی عسکر وایه آرمی به تاسو نه وایه دغه د ټیک ټاک آرمی زموږ ده تاسو عسکر دی بالکل آرمی هغه ته وایي چې پتلونونه یې ویستلي که نه نه آرمی پاک آرمی چې دی که نه دا چمتو والی ته چمتو او هغه چې دی آرمی وارمونه ډېر سره نږدې نه دي امیر صاحب نه ډېر فرق دی معنا کې فرق دی لفظونو کې فرق دی هغه چې دی که نه حرمونه موږ پښتانه حرامي ته وایو او آرمی چې دا یو بل مقصد لري چې دا یو چمتووالی لري هغه تواب خانه بخیر علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر دوستان جنرال صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورید صحیح خبره ډیره خطرې ونه کړله جنرال صاحب ګوره اوس نواز شریف ده که نه دا جنرال صاحب څه دي ویل آرمي او رمونه سره نږدې نواز شریف ګوره او خو دا وایي که نه ګوره دا نواز شریف نه چې دا نون لري کې واز شریف شي په یو نون باندې نواز شریف د خپل دی څه وایي خو ریاست چې دی که نه ریاست به منې ریاست به ته منې زه ولاکه په 1000 کاله کې ومنم او دغه ریاست نه به درته سوټې باسم غمې مه کوه ښه ګاونډیتوب به راسره پالې او په خپل په هغه کې
تاسو خپل چوکاټ یې مونږ خپل دی بیچ ورورولي سره وکړو تجارت سره وکړو څوک ته قرضدار یې تا سره په تجارت کې په ګاونډیتوب کې تاسو له مې دا ځونه راکړي تاسو هغه کویانو تاسو کړي څه داسې هغه ترکمنستان له عراق چې تیل جوړوي خو همدغه یو شی تاسو له امداد راځي مونږ قرض اخلو یو شی دی مونږ ته کله امداد راځي امیر صاحب مونږ سونا د خپل هغه د عسکر د څنګه ساتي دا دومره ډیولپمنټ کارونه ګوره امیر صاحب د مونږ معدنونو حساب ته وګوره دا به که ډیولپمنټ مونږ سره زر لرو سونا لرو طلا لرو تاسو حکمت صافي مونږ هم دا شیان لرو ولې تاسو سره زر لرئ دا هغه کې چې دا ته خو هغه کله په ګوګل کې ورکه ټول نه غټ معدن خو په پاکستان کې تا نه لیدلی بلوچستان کې زه ته وایم رکوډیک په نامه باندې ته رکوډیک په نامه ورکه تاسو خو سپکې نه مو ګلبانوي خپل غار ته دروند کاري او بل غار ته سپک کاري ولا سپکې نوم دی علي شاه موري ستاسو سپکې نه مو ګلبانوي رکوډیک ورکه رکوډیک تواب تا ته پته نشته حق وایي امیر صاحب مونږ د خدای لپاره حق وایي ریکورډینګ پرېږده د خدای لپاره چې حق وي تاسو د اسارت باندې شپې تېروئ تاسو غلام ابن غلامان اسئ تاسو چې تر اوسه پورې عظمت لارې اختیار نه کړله تاسو د جهاد لارې اختیار نه کړله تاسو اوس هم د پنجابي پاکستاني اسټابلیشمنټ غلامي کوئ ولې کې تم پښتوني زم پښتوني ولې غلامي وکړې دا مې در باندې په قسم په ذات خدای کې پیرزو اوسېږي چې ته د یو چا غلام اوسېږي ته د یو پنجابي غلام اوسېږي ګوره مونږ پنجابي تا په خرڅ کړم ستا په خرڅ کړی ما اوس ته پنجابي سره تا چې د اول نکاح د رنجیت سنګ سره وتړله تا په خرڅ کړم تا پرېښوده زه ستا ورور وم خپل وطن د یو دقیقه ته وایې چې ما پنجابي ته زه پرېښیم یو دقیقه شینواري صاحب یو دقیقه شاکر صاحب ته دا ووایه ستاسې تعداد زیات دی که زموږ تعداد زیات دی نفوس نو خو تاسو پرېښوده نو خو یو دغه خبره واوره کنه اوس زما خبره جواب کړه بیا به وروسته نور بحث سره کوو ستاسې تعداد زیات دی که زموږ تعداد زیات دی ولکه دینه خبر کېدی شي مونږ به زیات دي نه ګوره تعداد ستاسې زیات دی نو که ته بې غیرته نه وي او دلته اوس ماته دا خبره کې خفه کېږي به نه سپینه خبره درته کوم یو وړوکی لږکۍ ټولنه ټولۍ څنګه راپورته شي او ستاسې په شان چې زموږ 2 برابره تعداد لرئ موږ راپورته شي او تاسې خرڅ کړو خو دا ظلم دی ځان غلول دي ته خبرې ته غوږ ونیسه باچایي ستا په لاس کې وه یو دقیقه زما نه زیات پښتوني زما نه زیات نارې اوس تاریخ ته نه خبرې نو زه څه وکړم اوس ته خبره هم نه اورې او د تاریخ هم نه خبره یې زه څنګه نه خبره یم ته ما خرڅ کړی زه درته یم خو ته به راپورته زه خرڅ کړی یم که نه خو ته به راپورته شوی اول به دې همدا زما سر وهلی وی ولې راپاڅېدم اول به ما سره قوت چېرته و ته